نو ټولو ته زه دا وایم چې څوک زما خبرې اورئ او ډېر تر نږدې یم. وګورئ، غوږونو ته مو مخامخ یم، سترګو ته مو مخامخ یم. په سترګو مې ګورئ او غوږونه دوه واړه کولاو کوئ. دغه شان ده چې ما ستاسې منظور پښتون ته کنځاوې نه دي کړې. تاسې ته ډېر ډېر در مبارک شي، بلکې دعا ورته کوم چې الله دې درته راخلاص کړي. اوس په دې پښتو پوهېږئ او که نه په پنجابي کې او په اردو کې درته ووایم. موضوع زما په کومه طرف ته وي او تاسو لګیا په څه یې، زه دغې ته حیران پاتې یم. ما په دې ویډیو کې صرف سیاسرو باره کې خبرې کړې چې دا سیاسرې د چا دي، ولې دا مسله او دا معامله خو د نارینهو دی که نه، د سړیو دی که نه. نو سیاسرې ورکې څنګه راوباسئ. او بل سوال درنه دغه کېږي چې د دې امریکې سوشل میډیا نه د نارینهو بیانونه ولې نه شیر کېږي، د زنانهو بیانونه ولې زر زر شیر کېږي، او د دې زنانهو مخونه ولې داسې زر زر ښیي ټولې دنیا ته، او بیا د مسلمانانو زنانه وي. دې ته لږ سوچ نه کوئ. زما دغه موضوع دی در سره، او زما په دې ویډیو کې هم دغه موضوع دی. زه حیران په دې یم چې تاسو ته خبره د څه شي وشي او تاسو یې کم طرف ته تاو کړئ، او څوک څومره دروغ د ګېډې نه راواچوئ چې دا داسې دی دا اسې دی. او بل ډېر زیاتو ملګرو دغه کمنټونه کړي وو چې هغه ورځ دې ورته ووایي چې دعا ورته کوم چې منظور پښتون دې خدای هغه کې براعت خدای ورکړي. نو نن په ویډیو کې هم دا درته وویل چې دعا ورته کوئ چې الله که دا انسان په حق وي، الله تعالی دې براعت ورکړي او الله تعالی دې راخلاص کړي. صحیح ده. په نن ویډیو کې مې هم دا درته وویل. زما خبره واپس راځي د هغو سیاسرو په سر باندې چې هغه د پښتنو سیاسر یادېږي، چې هغه خپل ټیکری غورځولی دی او خولۍ یې په سر کړې ده د نارینهو په شان دی، او شونډې سرې کړي دي او مخ کلاو او غټې کامرو ولا ورته ولاړ دي. کافر دی او کار څوک دی ورته ولاړ دي، او بیا هغه سوشل میډیا باندې شیر کېږي. د امریکې نیوز نه ټولو پښتانو ته څه کوي چې ټولو کافرو ته هم ور شیر کېږي چې دا وګوره که نه ماتې نظار کې دا د پښتانو دا ښکلې جینکې، دا شونډې هم سرې، دا سفیدې او سرخیانې هم ویلي، او همدغه جینکې چې بیا شونډې سرې کې سفیدې ووایي، بیا چې د پښتنو وادونو ته لاړې شي، نو هلته ورسره یره وي چې داسې نه وي چې تاسو چېرته موږ ته کامرې پټې کړې وي، ویډیوګانې رانه ونه کوئ. او بیا دغلته کافرو ته بیا داسې ور خوشحاله دي چې کافر ورته ترېنه غټې کیمرې ورته نیولې وي او په سوشل میډیا یې ښیي. وایي دا خو ناموس او عزت نه ده. دلته خو د ناموس او د عزت خبره نشته، خو چې کله کومو وادونو کې که مالک زنانهو ته ورننوتلو نو بیا ډېره غټه د ناموس او د عزت خبره شي که نه. کوم پښتون هلک خپل واده کې زنانهو ته ورننوځي، وایي ډېره غټه د ناموس او د حیا خبره ده. ستا په کور کې هلکان څنګه زنانهو ته وردننه کېږي، دا واده مسله ده. او بیا دلته زنانهو په سرک راوتلې دي، شونډې سرې سفیدې وهلي، سرخیانې وهلې دي، او د یو نامحرمه انسان چې هغوی دپاره نامحرمه دی. اسلام کې ښځې ته ډېره غټه پابندي راغلې، په دې هم خبر یا که نه یې خبر. هغه د دې دپاره یو نامحرمه دی، هغه تصویران یې راخیستي دي او داسې په سینو پسې نیولې دي، او د هم نامحرمه انسان چې منظور پښتون یادېږي هغه دغو زنانو دپاره دا نامحرمه دی. په دې پوهېږئ او که نه؟ دغه لږ ډېر اسلام نه زه هم خبر یم. دا یې بیا دا شانتې نیولی دی، او د دنیا خبرونه او د دنیا کامرې بیا ورته نیولې دي. زه دغه خبره در سره چېړم. اوس په پښتو پوهېږئ او که نه؟ ستاسو د منظور پښتون خلاف نه یم، سیاست نه لرې اوسم، خو کله وارې په سیاست په خبره راتاویږي. صحیح ده. او زه نه د سیاست ولا غړی یم، او دغه پیج د ما چلیږي پر سوشل میډیا کې، څنګه چې د هر انسان فیسبوک چلیږي، د چا پیج چلیږي، د چا یوټیوب چینل چلیږي. زما صرف دا یو پیج چلیږي چې په خپل نوم مې هم نه ده، د یو مسافر په نوم باندې دا پیج چلیږي. صحیح ده. دا زما دا پیج در سره چلیږي. نو که اوس پوهېږئ نو الله تعالی دې تاسو خدای پوه کړي، او که نه پوهېږئ نو نور څه نشم ویلی.
نور درته څه نشم ویلی. زه ستاسو نه د منظور پښتون خلاف یم او نه ستاسو د منظور پښتون دغه څه نوم تاسې ورته اخلی ATM ورته وایه که PTM ورته وایه، نه ستاسو د دغې پارټۍ خلاف یم. صحیح دی، خو دومره دی چې نه در سره شریکت کوم او نه در سره اتفاق کوم. صحیح، دا پارټي دی ستاسو خلکو ته مبارکه شي چې تاسو څوک پکې راته نه شوي یې. زه نه ستاسو خیر غواړم زما تره ځاني او نه زه ستاسو شیر غواړم. صحیح ده، زه در کې یو بل غړی انسان یم. د خپلې دنیا دا خبره په ډیرو خلکو بده لګېږي، ډیره بده در باندې لګېږي، خو اصلا کې په دې خبره تاسو پوهیږئ نه چې زما مقصد څه شی دی. اوس هم درته وایم چې د خپلې دنیا یو لوی بادشاه یم الحمدلله. صحیح ده، ما ته چا ضرورت نشته سوا د رب ذوالجلال نه. هغه زما لپاره کافي دی د هر کار دپاره الحمدلله. صحیح ده، نور په خپل همت په خپلو مټو لګیا یم خپلې زندګۍ سره او یو الحمدلله ځان یو کامیاب انسان حسابوم د ځمکې په سر باندې. دا سوشل میډیا او دا پیج مې درته روان کړی دی، دې ته زه صدقه جاریه وایم، کار خیر ورته وایم. او په دې پیج کې در سره د قرآن آیاتونه شیر کیږي او په دې پیج کې در سره د اخلاقو ډکې او د انسانیت ډکې خبرې روانې دي. په دې پیج کې در سره جان باچا چې یو هستی یو خبره د کروڑونو ده، د امریکې سر نه درته ټایم درکړي او په دې پیج کې درته لایو راشي د مینې د احترام ډکې ډکې خبرې درته کوي. صحیح، نو هغه ستاسو مرضي، که په تاسو بدې لګېږي موږ څه نشو ویلی، او که په تاسو ښې لګېږي نو همدغې لپاره موږ درته لګیا یو. نور ستاسو په سر باندې دلته موږ ته څوک پیسې نه راکوي. موږ چې کومې پیسې په خپلو مټو په خپل همت په دې یورپ په امریکې کې ګټو که نه، دا زموږ د خاندان بچي دپاره کافي دي. صحیح ده، دا کافي دي. په دې یوټیوب په دې فیسبوک چې دغه لس ډېر شل دېرش پنځوس شپېته سل 200 300 ډالر چې موږ ته راځي که نه، صحیح ده، دغو ډالرو ته به هغه تکبر خبره به نه کوو چې وبه وایي سکندره ډېر تکبر دې وکړو. په دې ډالرو کې به موږ د خر متیازې هم ونه کړو. ورسېدلی په دې خبرو سره د خر متیازې. نو الحمدلله ثم الحمدلله پر خپل ځان په دې خپلو حالاتو پر خپل عقل پر خپل سوچ باندې ډېر زیات شکرګزار یم د الله نه. او دومره عزت چې د پښتنو تر منځه پښتنو کې الله پاک ما ته راکړی، زه ډېر زیات شکرګزار یم، هم ستاسو او هم د رب ذوالجلال. هغه د رحمان بابا الله تعالی دی هغه دنیا کې د جنتونو سردار کی. د رحمان بابا خبره چې زه په درندو دروند او په سپکو سپک یم. صحیح ده که نه؟ دا همغه خبره. نو دا سپک خلک دی الله پاک همیشه هم دغه شانتې سپک ساتي، پرې چې دا خپلو زندګیانو کې هم همداسې خوار او زار دی. پاتې شوه د پاکستان د آرمي خبره، د حکومتونو خبره. یقین مو وشه که هر څومره بد ووایه د پاکستان آرمي نه، زه فکر نه کوم چې د پاکستان آرمي به بد وي. ما په خپله شخصي زه په پېښور کې وم، زه یو ملګري سره وم، هغه ملګری به زما را ویډیو ګوري او که نه، خو رب ذوالجلال ګواه دی چې په پېښور کې زه MBC ته روان وم، MBC ته نه ټکټ ایجنسي ته روان وم. په دې صدر کې که تاسو خیال شوی وي، په دې صدر بازار کې داسې یوه لنډه لاره ده چې دلته راوځئ نو د آرمي پاټک لګېدلی دی. آرمي د چیکنګ روان وي، که رکشا کې وي، که ټیکسي کې، که ګاډي کې ID کارډ ګوري چې تاسو په هغې لارې باندې ورځئ. صحیح ده، صدر روډ ورته وایي که کوم روډ ورته وایي، نو هلته د آرمي چیک پوسټ دی. هلته ما سره خپل ملګری را روان و، نو د آرمي مونږ ودرولو چې چېرته ځې؟ نو ما ورته ویل بای صاحب ما دا مخامخ په اردو کې مې ورسره خبرې ما دا مخامخ ټکټ ایجنسي ته ورځم. نو وایي تاسو مونږ سره څه کېږدئ بیا ټکټ ایجنسي ته لاړ شو. نو ما ورته ویل ما سره خو دا یورپ دغه پاسپورټ پروت دی، دا څنګه درته کېږدم، نور خو ما سره څه شی نشته. نو دی را سره لږ تیز شو د آرمي والا، د آرمي آفیسر چټي را سره تیز شو. نو هغه ما ورته صرف دا وویل چې مونږ انسانان یو، د هر انسان حق دی چې خبرې وکړي، یو ته نه چې ته لګیا یې ټیغه ټیغه کوې. نو دې سره د آرمي والا انسان دومره را باندې ګرم شو چې لږ پاتې و چې سمه څاپېړه په دې مخ را کوله، یعنې دومره بدماشي را سره وکړه.
حتی دې ته راته وویل چې ستا پلار هم ټیکټ ایجنسۍ ته نشي تللی، ځه وایي ته لاړ شه. ما خپله ترېنه معافي وغوښتله. ورته ومې ویل چې ګوره افیسر زه معافي در نه غواړم. زما ملګری چې و د پاکستان دی، خپله د پاکستان دی. هغه ورته وویل چې دا زما آی ډي کارډ دی، زما شناختي کارډ دی، دا در سره واخله کېږده. نو دی لنډ راتاو شو، وایي ته لاړ شه، دا انسان به وایي ما نه تېر نه شي په دې لاره. ورسېدلی فوراً را سره کست شروع کړو. نو یقین مو په خدای وشه هغه ټایم کې نه دی، هغه ټایم کې نو هغه ټایم کې چې څومره زړه کې مې قهر او غوسه د انسان ته راغله، د دې آرمي والا ته راغله، درته ویلی نه شم. بس دا ملګري ډېر زیات، دا ملګری چې ما سره و د پاکستان، دا ډېر زیات خجالت و. د ما ته هغه راکول، وایي سکندر وروره خفه نه شي، مه خفه کېږه، وایي ځه په بلې لارې راتاوېږو. مونږ داسې په بلې لارې راتاو شلو. پېښور کې هغه سپین جومات نه چې داسې واپس ورته راتاوېږي، مونږ په دې لاره چې راتاو شو، دلته هم آرمي والا ته وایرلس باندې هغه ورکړی و چې پلانکې نوم مې دی پاسپورټ کې، یورپ پاسپورټ ورسره درنه تېر نه شي. نو دا پولیس افیسر چې د ګاډی ودرولو، چې دغه پاسپورټ یې ولیدلو، چې دا ویې لیدلو، هغه کس ته یې په ټلیفون کې څه وویل. نو هغه ورته وویل چې پرېږدې نه دی. نو زه پرې پوه شوم، ملګری مې هم پوه شو، ملګري ته مې هم عزت ترېنه پرېږده، سر یې خوړلی. نو مونږ بیا واپس، مونږ ته خدای پاک یوه بله لار راتېره را پیدا کړه. نو مونږ ایرپورټ ته لاړو، ایرپورټ کې زمونږ هغه کار وشو. نو اوس درته دا وایم چې زه چې کله واپس ایرپورټ ته راتللم چې زه پرواز وکم، پېښور نه کراچۍ ته پرواز وکم، قسم په خدای په همدې ایرپورټ کې، د پېښور ایرپورټ ته چې راځئ دلته 2 پاټکه دي. ایرپورټ ته چې تاسو را داخل د آرمي پاټک دي. په اول پاټک باندې هم آرمي والا زه پیژندلم، او په دویم پاټک یې هم پیژندلم چې څومره عزت، څومره مینه. نور خو څه کوې، ویل لږ ګاډي نه شا به راکوز شه، ابل ته آواز وکړه، وایي یو مسافر راغلی درته پته دی که نه. هغه خدای خبر کمرې نه را بهر شو، چای او ګیلاس ورسره، چای او ګیلاس ورسره او نیم چای ورسره. ورسېدم نو دا کلکې غاړه کې نیولی وم، کلکې غاړه کې نیولی وم، او دومره زیاته مینه. او یو پنجابي آرمي والا ورسره و، هغه خو نه پېژندلم. هغه راغلو ما ته وایي بایجان وایي هسې را باندې ښه ولګېدلې، وایي ما ته هم غاړه راکړه. نو هغه ته مې غاړه ورکړه، هغه غم ټینشن یې رانه لرې کړو. هغه بل سره چې د نیمه چایو پیاله ورسره وه، نو ما ته یې وویل چې هو والله چای خو ټول خلاص شو، خو که ته کښېنې زه درته په منډه یو پیاله چای کوم. نو هغه نیمه پیاله چای مې ترنه واخیستل. ما یې ورورولۍ حساب کتاب دی، مونږ او تاسو مسلمانان یو، دې کې ډېر لوی برکت دی، او دې کې ډېر لویه هغه دی اجر دی چې دا نیمې اوبه د خلکو خولې نه واخلې او خپله یې وڅښي، او دا نیم چای راکه دا چې کوم چېرته قبر نه شي. نو هغه د ده نیم کپ چای ما وڅښلو. هغه په دوی باندې دومره خوږ ولګېدلو زما دغه حرکت چې درته ویلی نه شم. نو آرمي والا قسم په خدای چې د آرمي په شانتې سلوټ یې راته کړی وي، وایي سکندر برادر وایي روان یې یورپ ته مایا راته ودرېدل، د آرمي په شانتې سلوټ راته وکړلو. منئ او که نه، منئ او که نه. نو داسې درته وایم چې تاسو پوره یو قوم ته یا تاسو پوره آرمي ته چې بد وایئ، کنځل کوئ، ملګر قوم یو سیلاب دی او آرمي یو طاقت دی. واللهي که دواړو ته ټینګ شئ، په خدای قسم که دواړو ته ټینګ شئ، خو مه د قوم توړ پوړ غواړئ. قوم منځ کې څوک توړ پوړ غواړي؟ دغه خلک توړ پوړ غواړي. د قوم منځ کې چې کوم نفرتونه جوړوئ چې زه د پلانکې پارټۍ والا یم، زه د پلانکې پارټۍ والا یم، پلانکې در کې زنده باد او پلانکې در کې مرده باد، والله قسم د تاسو د قوم توړ پوړ غواړئ. او په همدې قوم کې در کې داسې انسان را پیدا شي، واللهي قسم د چې ملې در کې ماتې کړي، ملې. او پاتې شو آرمي، او د آرمي ته چې تاسو کنځلې کوئ، دا بد ورځ ورته وایئ، خدای قسم هو دغه هغه خلک دي چې شپه ورځ ټریننګونه کوي، هغه خلک دي. د یوه څاپېړه نه، د یوه څاپېړه د آرمي د تاسو خوړلې نه ده چې وایي خورئ که نه، د دې پوزې ګړنګ مو چې کم دي که نه، دا به داسې په دیوال ولګېږي. تاسو اصلا کې د دې آرمي څاپړې او سکان خوړلې نه دي. ورسېدلی چې وایي خورئ که نه، خپله به مو دا ذهن چې کوم نه چنګ پنګ دا شانتې وکړي. خبره دا ده. او دا ډېر زیات ټیغ پیغ مه کوئ، ټیغ پیغ دا لرې نه ډېر زیات مه ټغېږئ. یو انسان ډېر لرې وي که نه، یو ځای ته نه رسېږي، نو دا خپل اواز او دا خپلې چغې دغې پر فیسبوکونو کې دا ټیغ ټیغ مو شروع کړي دي، دغه شی دغه
او چې بیا در باندې راشي کنه او چې در باندې راشي نو بیا د ګیدړانو په شان دی سوړه درته نه میلاویږي چې په کومې سوړې دننه شئ ورسېدل. نو ځکه درته وایم حکومتونو ته بد مه وایئ، قومونو ته بد مه وایئ، صرف دومره نظر کوئ چې ورور مې مسلمان دی د دین د لحاظ نه زما ورور کیږي، په دې باندې قدر وکړئ. نور په خپل قومونو کې حسابول چې دا زما افغان دی دا زما پاکستانی دی، چې یو انسان درته وایي چې نه یم افغان نو اوس کفر شو، مسلمانی نشوله. اخر د افغان وایي څه ده؟ افغان خو تش یو نوم دی. څوک در سره مني کور آباد، څوک در سره نه مني 5 ځلې کور آباد. تاسو په زور یو انسان پسې لکې تړئ؟ خبره ده درته وایي چې زه پاکستان یم او پاکستان زما وطن دی او زه پیور پاکستانی یم، او ته ورته وایي چې نه لر او بر یو افغان دی، نه لر او بر یو افغان دی. ته خپله افغان یې؟ ته خپله افغان یې؟ د کوم ځای افغان یې دا راته ووایه. د کوم ځای افغان یې؟ د افغانستان افغان یې او که نه د ټول جهان افغان یې؟ که د افغانستان افغان یې نو بیا زر نه یو ورکوټه شانتې سوال کوم، ورکوټه شانتې. په دې سوال دی افغانان نه خفه کېږي، دا صرف سوال در نه کوم په عزت په احترام سره. ستاسې بیا دا شانتې جوابونه دي ماشاءالله، ستاسو بیا دا شانتې جوابونه دي چې هغه هم زه تاسو ته وایم چې ډېر ښه جواب به مو لیکلی وي او آخر کې نه ده، آخره کې به مو خولې نه هغه ګډې وډې وتلې وي چې انسان به درته حق تک پاتې شي چې آخر ته سوال کوي او که ته جواب وایي او که ته کنځلې کوي. دغه خبره ده. زه خو درته کنځلې نه کوم، خو صرف درنه دا یو ورکوټی شانتې سوال کوم چې که تاسې ځانو ته افغان وایئ نو دا در بدر ملک، دا ړنګ ړوچ ملک، دا شپه ورځ پکې قتل عام چې روان دی، دا شپه ورځ پکې غله را پیدا شول، دا یو بل ته ناست پکې خلک غله. اول خو دا را جوړ کړئ که نه؟ اول خو دا را جوړ کړئ. دا څومره افغانان چې آباد شول، دا څومره افغانان چې آباد شول، تعلیم یافته شول، دا د افغانستان نه بهر شول، دا په افغانستان کې نه شول. همدا حقیقت دی که نه؟ که نه دی حقیقت؟ دا ټول افغانستان نه بهر شول. څوک چا په اروپا کې تعلیمونه وکړل، چا په امریکا کې تعلیمونه وکړل، چا په پاکستان کې وکړل. همغه پاکستان پسې چې بعضې افغانان بد وایي، په همدې پاکستان کې مو ډېر ښایسته عقل حاصل کړ، په همدې پاکستان کې مو ډېر ښایسته شیزونه وپېژندل. همداسې یو که نه یو؟ همدا امریکې کې مو تعلیمونه وکړل، دنیا مو وپېژندله، همدې یورپ کې مو ځانونه وپېژندل، پرې شرټونو او پرې پینټونو باندې پوه شو چې ښایسته پینټ څه ته وایي، دا ښایسته نامونه څه ته وایي. کنې موږ خو ګمراه خلک وو، بې تعلیمه خلک وو، جنګونو راکې هر څه ختم کړل، سکول یې راته ټوټې کړو، کالج یې راته ټوټې کړو. نو اوس که ځانو ته افغان وایو، که ځانو ته واقعي افغانان وایو، نو اوس د پاکستان دعوه مه کوئ چې تاسو پاکستان ته افغان وایه. نو زه خو درنه سوال صرف دغه سوال درنه کوم چې رب ذوالجلال ته وګورئ، د امریکا پرېږدئ افغانستان ته لاړ شئ، رب ذوالجلال ته وګورئ، د یورپ پرېږدئ افغانستان ته لاړ شئ. او وطن قرباني غواړي درنه، همدا تاسې پې مین یئ که نه؟ زه خو نه یم پې مین، ما خو دعوا نه دی کړی چې زه په افغانستان ډېر سخت مین یم. والله قسم ده، زه خو په دې ملک مین یم چې دا کوم ملک یم، آسټریا چې ورته وایي، زه په دې ملک ډېر سخت مین یم، ډېر زیات خور کې خوشحال یم په دې وطن کې. زه کله ګاډي په سر باندې جنډه لګوم، هغه ورځ هم ګاډي په سر باندې صرف د آسټریا جنډه لګولې وه. ما که دلته افغانستان جنډه لګولی شو، او که د افغانستان جنډه مې لګولی وای که نه، زما ډېر زیات انډین ملګري دي، پاکستانیان مې ملګري دي، خامخا به راته وایي چې دا وطن چې دومره در باندې ګران دی، خدای خو وس هم در کړی دی، ولاړ شه که نه وروره افغانستان ته لږ لاړ شه که نه، ستا د وجې نه خو به 4-5 غریبانان آباد شي که نه، لاړ شه که نه، دا قرباني خو ورکړه. نو څه جواب بیا ورکړم؟ نو زه دا درته وایم چې که ځانو ته افغانان وایه او بل هم ځان پسې افغان راتړی، نو بیا داسې چل وکړئ ملګرو چې الله ته وګورئ، د امریکا هم پرېږدی، د اروپا هم پرېږدی، دا وطن قرباني غواړي. نن هر افغان بچی نه قرباني غواړي، نه غواړي، په خدای قسم ده چې غواړي، په رب قسم ده چې هغه خاوره تاسو نه قرباني غواړي. نو لاړ شئ که نه، واخلئ ډیپورټ واخلئ یورپ نه، زه وګورم چې دا قرباني ورکولی شئ او که نه شئ ورکوه. والله که یې ورکوئ، قرآن قسم که یې ورکوئ، والله که یې ورکوئ. دا مینه ستاسو دا غټې خبرې او دا محبت صرف او صرف دغه دومره شانتې ټوټې سره ده ستاسو. دا چې دا لاس کې صرف را کته شي دا، او دې ته څه وایي؟
جنډه ورته وایي. او چې دا داسې کوي په فیسبوک کې تصویر شیر کوي او دا داسې کوي په فیسبوک کې تصویر شیر کوي. همدغه حقیقت پاتې رهی که نه. نن د ځوانۍ او د نن د نسل نن د ځوانۍ نسل طبقه چې کومه رهی دا حقیقت همدغه رهی که نه. تاسو افغانستان نه دومره شی جوړ کړی، دومره شی. هغه لوی وطن چې افغانستان یادېږي، هغه لوی وطن چې په تاریخ کې تر ډیلی پورې افغانستان یادېدلو، دا مونږ ورو ورو راکم کو، ورو ورو مو راکم کو، دا مونږ ورو ورو را ختم کو. چا په خپله راکې غله را پیدا شول، بل را باندې دعوا ونه کړه، په خپله مو خرڅ کو وطن. والله که بل را باندې دعوا کړې وي، څوک پکې د یو فرقې ولا شو، بل څوک پکې د بلې فرقې ولا، خانه جنګي مو پکې وکړه، خپل منځ کې مو را سره ټوټې ټوټې کړل. همدغه تاریخ نه دی را پاتې زمونږه. اوس بل ته ډېرې ښې چغې وهو، بل ته، او په دې ټوټې باندې او په دې ټوټې جنډې باندې ډېر سخت میین یو. او که چېرته د خاورې خبره وشي که نه چې هغه خاوره قرباني غواړي، افغان بچیه، هغه خاوره قرباني غواړي، پرېږده دا یورپ. هغه خاوره قرباني غواړي، پرېږده د امریکا. په لا اله الا الله که تاسو یې پرېږدئ، په قرآن مې د قسم وي که تاسو یې پرېږدئ. خو دغې جنډې دپاره ډېر ښه تیار یو چې دغې سره مینه وکړو او په سینې پسې داسې ونیسو. بس دغې ته مینه وایو او دغې ته غیرت وایو. ډېره ښه ده. نور زما په خبره مه خفه کېږئ، ما تاسو ته کنځاوې نه دي کړي. صرف وایي هغه حق خبرې او د حقیقت خبرې وایي ډېرې ترخې وي، خو دا کومه کنځا نه وي، دا کومه کنځا نه وي. زه صرف په دې حالاتو باندې افسوس کوم نه، صرف په دې حالاتو باندې. زړه مې ډېر سخت دردېږي، زړه مې ډېر سخت دردېږي چې څوک د افغانستان خاورې ته کنځل وکړي او یا د افغانستان بچي پسې وخاندي او یا د افغانستان خلکو ته کنځل وکړي. زړه مې ډېر سخت بدېږي په دې چې بیا هم خپله خاوره ده، بیا هم خپله خاوره ده. زړه بدېږي د انسان، زړه دردېږي د انسان. خو آخر تر څو پورې به دغه شانته وو ملګرو، تر څو پورې به دغه شانته وو؟ همیشه به بل ته لاس نیسو، دعوې به کوو، غټې غټې دعوې به کوو، حالانکه دعوو د سوال و جواب لایق هم نه یو. سوال و جواب هم چا سره نشو کولی. سوال و جواب چې کوو، زمونږ سوال و جواب ټول کنځلې دي، صرف کنځلې. یو دوه ما سره ډېر زیات بے حسابه زیاتو خلکو چې کله هم سوال و جواب شروع کړي، په خدای قسم ده چې صرف کنځلې خولې نه ووځي جواب کې، صرف کنځلې ووځي خولې نه جواب کې. بس همدغه زمونږ نوم ده، همدغه زمونږ انسانیت ده، همدغه زمونږ مسلمانی ده. تاسو خو انګریزانو سره هم چېرته سوال و جواب وکړئ، د دوی بعضې ګناهونو باندې خبرې به وکړو، د دوی به بعضې په غلطو کارونو باندې خبرې وکړو. والله که درته کنځلې وکړي، بلکې سوال پسې به سوال در نه کوي او ښه په عزت کې در سره کوي. داسې د هر وطن خلکو سره تاسو سوال و جواب وکړئ ځای. والله که درته څوک کنځلې وکړي، خو رابشه خپلو پښتانو ته چې د دوه خبرې ورسره وکړي که نه، او څه به یادوي؟ د انسان خور به یادوي چې په عزت کې ناسته دی او په ټیکري کې هغه د عمر رضی الله تعالی عنه د بیبي هغه نشاني په سر ده چې څادر ورته وایي، 5 وخته لمونځ کوي. هغې خور ته به تېرېږي دا بې ادبه، او هغې خور ته به تېرېږي چې الله تعالی هغې مور ته به تېرېږي دا بې ادبه چې الله تعالی ویلي دی چې د مور د خپو لاندې مې جنت حساب کړی دی، جنت درته یې خیره مسلمانه ای بنده. او دغه بې ادبه پښتون به راجګېږي او همغې مور ته به کنځلې کوي، همدغې مور ته به کنځلې کوي. په هندوستان کې په بمبئی شهر کې وم، په بمبئی شهر کې وم، نو زما ملګری و ډېر داسې قیمتي ګاډی یې اخیستی و. پرې هندوستان کې هم دغه شانته سپیتوب دی، چا سره ښه ګاډی دی نو هر سړی عزت کوي. نو ډېر یو ښه ګاډی اخیستی و، ډېر زیات دبدبه کې و، ډېر زیات دبدبه کې و، ځان به ډېر زیات خیال وایي داسې ګاډی مې اخیستی. ما یې ځان څه ګاډی دی اخیستی سړی چرګوټی دی. خو خیر یو ځای کې دا ګاډی ودرو، ما دا ګاډی لږ ودرو، لږ به داسې په خپو مزل وکړو. څه دی دا ګاډی بس کله دلته دې خوا تاوه کله دې خوا تاوه. چې را څنګه ګاډي نه راکوز شو، د ده یو ملګری راغلو، هغه ملګری ډېر غریب شانتې و، معلومېدو ټیپ انداز نه معلومېدو. نو د ده ورسره ډېر آزاد گپ شپ و، ډېر آزاد گپ شپ یې و ورسره. چې کله هغه ملګری ورته رانږدې شو، اوهو پلانکیت او پلانکیت، لاسونه یې میلاو کړل،
چې لاسونه یې ملاو کړل او همدغه هلک چې راګاډی ورسره و چې دا زه ورسره راغلم دا زما ملګری و. دا چې ورسره راغلو نو ده ورته په ګپ شپ کې د مور کنځله وکړه. دا را دوی ګپ شپ و آزاد و. ده ورته د مور کنځله وکړه. وایي تا هغه کار ولې ونه کړو؟ وایي هغه ورسره داسې شو نو ده ورته د مور کنځله وکړه. نو دغه هلک څه وکړل؟ دا چې چاته یې د مور کنځله وکړه ده څه وکړل؟ دا دومره هوښیار انسان و. زه چې ورسره ولیدلم نو ورته وایي دا خان صاحب دی، وایي دا زما ملګری دی یورپ نه راغلی. د هندوستانیان چې دغه هندوستان کې د هندوان دي که نه، دا بیا په مونږ باندې ډېر سخت ځانونه ښیي چې مونږ چېرته ورسره ملګرتیا. ما ته معلوم دی دغه کافران، خو ما صرف د کاروباري لاره رشته مې ورسره وه. داسې نه چې زما ملګرتیا په دې کافرو باندې زه اعتبار نه کوم. الله ویلي قرآن کې. خو دا ملګري ورته وایي راځه، وایي زما کور کې یو څه دعوت، زما کور کې یو څه مسله ده. نو دا ورته وایي کېنه خدای دې غر نه کړه، په دې ټایم ته مو کور ته بوځئ. نو زه ورته ومې چې زه ورسره ځو. نو چې کله د ده ملګري کور ته راغلو، د ده ملګري کور واقعي چې دا غریب و. چې کله د ده کور د دروازه یې خلاصه کړه نو د کور مخامخ یوه بوډۍ ضعیفه ښځه ناسته وه، نمر ته ناسته وه، ډېره زیات عمر زیاته ښځه چې نه وي چې خلک ورځي په لاس کې راوچتوي. زړه مې پرې وسوځېده، دومره زیاته بوډۍ ښځه ناسته وه. او دې هلک څه وکړل؟ دې هلک نو دې هلک څه وکړل؟ صبر وکړئ، دا یو بې ادبه هلک بلاک کړم. صحیح ده. نو دې هلک ورته وویل، وایي رنویر سنګ وایي څه؟ وایي تا ما ته مخکې د مور کنځله وکړه. صبر وکړه. اخلاص خان وایي اوس غول خوري لګیا یې، ته خو یو پیره ته کال وکړه. زما په کال باندې څه کوې؟ زما مخامخ ستا غوندې خلک د سپږو اوقات لري، زه سپږو اوقات والاو ته ټلیفونونه نه کوم، ته پوهېږې که نه؟ ورسېدلې د سکندر مخامخ ستاسې غونته خلک د یوې ورکوټې سپږې اوقات لري. پوهېږئ خو په دې خبرې که نه؟ ته چې زما حیثیت ته را رسېږې چې سل کاله در باندې نوره هم تېر شي که نه، نو ایله به یې خپلو خپو سره برابر کړم. صحیح ده؟ ګیټ لاست دې پیج نه. او دې ملګري ورته وویل، وایي رنویر سنګ تا ما ته په لاره کې څه وویل؟ وایي څه؟ وایي تا ما ته مور ته کنځل وکړه. وایي لاړ شه، هغه مور مې ناسته دی، ورشه. قسم په خدای د دغه هندو دلته خولونه راډک شو په دې خبرې سره، خولونه. او زه دومره زیات پښیمانه وم، دومره زیات پښیمانه، دا سین چې ما لیدلو دا زړه مې داسې په ژړا شو، زړه. نو ورته ومې ویل چې دا تا کوم ګیم وکړو مونږ سره، تاسو خو زه بیخي در بدر واچولم په دې خبرو سره، دا تاسو څه کوئ؟ نو رنویر ورته وویل چې ای خدای دې غرق نه کړه، دا تاسو څه په بله واړولم، دا ولې؟ وایي خو تا ما ته مور ته کنځل وکړه او ما خپلې مور ته راوستلې، هغه بوډۍ مور مې پرته ده. نو قسم په خدای هغه سین صرف سکندر لیدلو. نو دا درته وایم چې کله چې د غیرت او کله چې د انسانیت خبرې اورئ که نه، او بیا چې په تاسو باندې بدې لګېږي او د حق خبرې چې اورئ دا په تاسو بدې ولګېږي، نو بیا تاسو کې که واقعي مسلمانیت وي او که تاسو کې واقعي پښتو وي، نو انسان سره مخامخ کېږئ، مخامخ کېږئ، سینه په سینه کېږئ او مغه سره بیا غرض لرئ که نو تاسو بیا هغه میندو ته مه تېرېږئ چې الله ویلي دی چې د مور د خپو لاندې مې جنت درته ایښی دی. میندو ته مه تېرېږئ. ورسېدل یورپ کې چې ځان ته هر څومره ووایي چې زه یم که نه، زما اډرس ویلز دی، آسټریا کې په ویلز کې پاتې کېږم. آسټریا کې ویلز کې رومر شتراسه کې چې کله تاسې راشئ دلته د ګلونو ستر دکان دی،
دې دکان سره دې دکان کې نه ښځه کار کوي، نو دې دکان کې ښځې ته ووایه چې دلته هغه افغانۍ هلک چرته دی، بس صرف دومره ورته ووایه چې هغه قسم قسم ګاډي چې ورسره دي، بس صحیح درته ووایي چې هغه یې کور دی. نو توریالانو که تاسو ما سره کار وي، صحیح ما سره مو شخصي کار وي، نو زه خو دلته اوسېږم، او که څوک مې په افغانستان کې یا پاکستان کې غواړئ نو د لرې لرې نه ټغېدل بیا مه کوئ، نه زه در رسېدلی شم او نه تاسو را رسېدلی شئ. او که یورپ کې وای ځانو ته څه وایئ، دغه زما اډرس دی، دا زما اډرس دی. او بل کاروبار مې چې کوم دی کاروبار پته مې نه لګي، کله یو ځای کله بل ځای په منډو، نو هغې ځای اډرس درته درکولی نه شم. نو ستاسو غیرت به زه دلته وګورم، ستاسو غیرت به زه دلته وګورم. خو دومره درته وایم چې مخکې د دې نه چې تاسو ما ته خپل غیرت ثابت کړئ، او دومره درته عرض کوم چې دا خولې باندې ټغېږئ مه. غیرتمند سړی چې کله غیرت ثابتوي که نه، نو په چپه خولې ثابتوي، راځي بیا د نر په شانتې بیا راځي، د نر په شانتې. نو هغه نر ته بیا سکندرم غلام دی، ورته سلام کوي چې والله دا نر بچی راپسې راخوغلې. صحیح. نو که واقعي د نر زامن یې، دا زما اډرس، دا زما را کور مخه دی، دا دکان زما را کور مخامخ دی، دا دکان زما را کور مخامخ دی. صحیح ده که نو ویډیو مې چې وکړه دا بل وایي چې دا خوستی ماما چې کوم دی حکمت الله خوستی، زه به تا ته څه جواب درکړم، څه جواب؟ مداري خو نه پوهېږم چې مداري چا ته وایي، خو انګلیش کې ورته میجیک وایي، میجیشن. زه کله کله ورې د میجیشن ویډیوګانې ګورم، دغو خلکو سره چې کوم ټیکنیک وي، کوم عقل، کوم شیان کوي که نه، نو دا ډېر غټ غټ خلک حق تک پاتې کېږي. دا ظالم بچیه، دا ته کوم گیمونه کوي؟ هغه گیمونه خو ما زده نه، که هغه گیمونه ما ستاسو مخامخ کولی، نو دا پیج به اوس تقریبا 100 لکو ته رسېدلی و، او دومره زیات و مشهور شوی و، ورسېدی. اصلا کې دغه خبره ده، اصلا کې دغه خبره ده چې دا زما را سټیټس، زما را پیج او زما را خبرې د بعضې پښتنو ته ډېر بد زور ورکوي، او همدغه زمونږ ناکامي ده. چټي سوځئ، چټي انسان درته تیلی نه ده درکړی او تاسو سوټ بوټ وسوځئ، دغه خبره ده. او ما خو درته تیلی هم نه ده درکړی، تیلی کاشکې چې نږدې خو وای، قسم په خدای پټرول مې هم در باندې اچول، په زور مې هم تیلی تا غوندې انسان ته ورکول، ستا غوندې انسان ته مې په زور هم تیلی ورکړل. څنګه چې هغه ویلي وو، څه ورته وایي، هغه هزاره وو چې کله پښتانه راونیول په افغانستان په سرو غوړیو کې به یې ومنډه، وایي بیا به ورته وایي چې رقص مرده تا باندې والله ما هغه کار کولو نن، او لایو ویډیو مې هم کوله. ما راشئ پښتنو، حکومت خو هسې هم خلکو ته سریعان سزاګانې نه ورکوي، راشئ سکندر یې وله ورکړي، که څنګه تا باندې واقع چې ما پټرول اچول، قرآن قسم دی سوچه مې تیلی در کول، او لایو ویډیو مې درنه کوله چې خلکو ته عبرت میلاو شي. صحیح ده چې مداري څه ته وایي، پښتون څه ته وایي، او غیرتي څه ته وایي. صحیح ده، دا مې در سره دا ګز او دا میدان کول که نه. شفتالو ښه خوشحاله و آباده اوسئ ملګرو. ستاسو کمنټس خو ډېر زیات راځي، سلامتي مو غواړم. او زما تیر شوی ویډیو چې کومه وه، یقین مو وشه دغه چې دغه منظور پښتون دی او هر څوک دی، زه خو یې نه فالو کوم، بلکې تاسو یې فالو کوئ، زه ستاسو احترام کوم. زه دا درته وایم چې که ستاسو د ګټې سړی وي، الله تعالی دې تاسو ته پرېږدي او الله تعالی دې تاسو ته آزاد کړي. صحیح ده که نه؟ خو نه ما پسې مه رالګېږئ، ما پسې مه رالګېږئ چې ته یې فالو کا او ته یې ښه ووایه. زه یې ولې ښه ووایم؟ زه په یورپ کې هم په خپل همت باندې لګیا یم، ستاسو منظور پښتون ته زه ضرورت نه لرم. زه چې چا سره ښه کوم خپل طرف نه کوم، ستاسو نه منظور پښتون طرف نه کوم ورسره. صحیح ده؟
زما لپاره د خپل ژوند کافي ده. خو زه ستاسو احترام کوم. تاسو چې څوک فالو کوئ، تاسو چې څوک نیولی او که هغه په حقه وي، په حقه باندې وي، په حقه باندې وي، بیا درته وایم رب تعالی دې درته راخلاص کړي. الله تعالی دې ستاسو ټول ارمانونه پوره کړي چې ته څه ارمانونه او څه خواهشات ترې نه لرئ. صحیح ده. او زما تېره ویډیو د دې په سر نه وه. ما تاسو منظور پښتون ته بد ورځ نه دی ویلی. هونه الحمدلله الله پاک ما ته داسې یو سټیټس او داسې خوله راکړې ده چې زه خلکو ته کنځاګانې کوم. صحیح ده. دا دومره عزت چې لرم الحمدلله په سوشل میډیا او د سوشل میډیا نه علاوه الحمدلله خلک زما عزت کوي. دا په څه کوي چې الحمدلله انسانیت راکړی دی. د مسلمان پلار او د مسلمانې مور زوی یم. انسانیت یې راته ښیلی، مدرسې ته یې لیږلی یم. صحیح ده که نه؟ نو دومره درته وایم چې زما تېره ویډیو چې وه که نه، صرف د زنانهو په سر باندې وه. چې درته ومې وایي چې د زنانهو څه پکې کار دی، تاسو ماته دا ووایه چې د زنانهوې راوتلې دي. دا خو د نارینهو کار دی که نه؟ د نارینهو کار نه دی. دا سیسټم چې ټیک کوي دا د زنانهو کار دی او که د نارینهو کار دی. دا مظاهرې چې وکړي، مظاهرو ته راووځي سرکونو په سر باندې، دا نارینهو کار دی او که د زنانهو کار دی. حق ته به حق وایه او که نه به وایه. او که نه زنانهوې دې هم راوځي، او زنانهوې چې راوځي ښه درته پاته رایي چې کومه زنانه کور نه راوځي هغه بیا فساد کوي. فساد باندې پوهېږئ او که نه پوهېږئ. زنانه چې کور نه راوځي والله که تاسو ته داسې لباس او داسې ټیپ انداز کې راوځي چې هغه به ځان خړ پړ درته واچوي. هغه کوشش کوي چې هله بهر ووځم نو شنډې به هم سرې کړي، سرخي ته سفیدې به هم ولګوي او پرفیومونه به هم ولګوي. پرې چې یو ښځې سره 100 شیطانان دي که نه؟ دې نه یې خبر تاسې. نو هغه چې راوځي مظاهره خو پرېږده چې فسادونه هم شروع کړي. همدې مظاهرې کې ډېر زیات پښتانه به وایي داسې په غلط نظر به وایي ورته. خپلې مظاهرچیانو ته به تاسو په غلط نظر وایي به که نه به وایي. والله ما په فیسبوک کې یوه ورځ دغه ویډیو هم ولیدل. فیسبوک کې چا شیر کړی او کوم شرارتي هلکانو خپلې مظاهرې کې جنکیانې راوچت شوي هغوی نه ویډیوګانې کول. نو ما یې دا وګوره ما ترې نظر کې. خو دا فساد شو او که نه شو فساد؟ خو دا درته وایم که نه. او که تاسو دا دې ته وایئ چې نه دا جایزه ده، که دا جایزه وي نو د ورکوټی سوال تاسو نه دغه پیدا کېږي چې هغه خپل کور کې خپلې خویندې دي که هغه راوباسئ مظاهرو ته بیا در باندې ښه لګېږي که نه؟ والله قسم دی بیا خو به ټیک د غیرت خبرې کوئ، بیا خو به ټیک وایه. خو چې هغه پردی خویندې پردی زنانه وې راوځي هغو ته بیا وایه چې نه دا جایزه مظاهره ده. او که درته ووایم چې هغو سره خپلې خویندې هم شاملې کوئ، کورونه نه ورته راوباسئ، همداشانتې سرکونو نه همدغه شانته د BBC خبرونه او د ویډیو ریکارډونه دې ورته ولګېږي او په سکرین کې دې درته ښیي چې د جواد خور او د پلانکي خور زما ملګري خور پکې وي. زه یم چې دلاوره تباه او برباد شي. ستا خور پکې څه کوي؟ په سرک په سر باندې ولاړه ده. د شرم مقام دی او که نه دی مقام؟ نو بیا به وایي چې نه منظور پښتون په سر باندې ولاړه ده. دغه غیرت دی. زه خو دې ته حیران پاتې یم. زه خو والله که دغه غیرت زه خو والله که دا بې غیرتي قبلولی شم چې زما را خاندان زما را کور زنانه وي به دغه شانته په سرکونو باندې راوځي. تاسې قبلوئ دغه شانته؟ خوند درکوي دغه شانته؟ جایز یې ګڼئ دغه کارونه تاسې؟ آخر د مسلمانۍ څه شوه؟ د غیرت څه شو؟ او د حیا څه شوله؟ د حیا به آخر په چا کې پاتې کېږي؟ زنانه چې دا شی بې حیا شي، نارینه خو دې بې حیا. آخر د حیا چا ته پاتې شوه؟ ځناورو ته؟ سپیو پشو ته؟ ماشاءالله دی وي، ماشاءالله دی وي. سوال او جواب خو به دا شان دي کوئ نو لکه پرپري چې وایي. او چې بیا درنه سره انسان دغه شانته سوال وکړي نو بیا هر سړی بیا خپل ګریوان کې ګوره چې نه زه خپله زنانه ولې راوباسم، خپله خور ولې راوباسم، او پردی خور ته هم بیا داسې سترګې خړې وي که نه؟ حیراني به دې کوي. نو زه ستاسو سره منظور پښتون خلاف نه یم. بیا درته وایم صرف دغو زنانهو خلاف یم چې کورونو نه راوځي او سرخي سفیدې او لپسټک یې وهلي وي. دا را چا عزتونه دي؟ دا را چا خویندې دي؟ او دا څوک شرموي؟ او دا د کوم قوم نه دي؟ دا خو مې یو سوال لیکم ارې کوم قوم والا دي؟ دا چا خویندې دي؟ او همدغه زنانه وي چې بیا هغه ته لاړې شي ماشاءالله دې وي وادونه ته چې لاړې شي هله وایي هلک ورته نه شي. داسې نه وي چې زموږ زنانه درته تصویر او ویډیو والي او دلته چې ورته انګریزانو کامرې نیولې دا خو نو پرابلم، دا خو نو پرابلم. کافر د پاره خو خد دماکې کې ولاړه ده، خودکشه دماکه ترې نه جوړه شوې، هغې لپاره خو دماکې کې ولاړه. په دې چې په نیوز کې راځم ټوله دنیا مې ګوري او چې یو پښتون ترېنه ویډیو یې کوي وایي اله مړې کوي. زموږ خاندان ته یې په بېعزتۍ سره ولیدل، زموږ زنانهو نه یې ویډیو ریکارډینګ کړی. ماشاءالله ماشاءالله دغه شانته خلک یې
خپلو ګریوانونو کې ګورئ او بیا سوال او جواب کوئ. ما سره چې راچا کار وي نو زه خلکو ته سوال جواب ورکوم چې په انسانیت کې سوال کوئ. صحیح ده که نه؟ هر څومره سخت طبیعت یې وای که نه نو دا سوال مو په انسانیت کې کوئ. پرې چې موږ د انسانیت مخ لرو او خلکو ته په انسانیت کې جواب ورکوو. څوک چې سوال کوي صحیح ده که نه؟ هره خبره په خبرې خلاصېږي. او که تاسو چټي چټي کنځلې لیکئ بې ادبه غږېږئ نو ستاسو د سکندر مخامخ نه د سپږي اوقات لرئ. صحیح ده؟ او سپږي سره نه څوک خبرې کوي او نه سپږي ته څوک اهمیت ورکوي. صحیح ده؟ نو لګیا اوسئ که وایي سپي ټغېږي او کاروان تېرېږي. زموږ در باندې څه پروا خراب او نه زما ته لایو ویډیوګانې تاسې خرابولی شئ. زه بار بار لایو راځم، کله په بچهبازانو باندې غږېږم، کله په عمران خان باندې غږېږم. دا زما مرضي، دا زما مرضي. خو انشاءالله تعالی چې په حق به غږېږم، ښه په حق به غږېږم او ښه سوچ سره به غږېږم انشاءالله. صحیح ده؟ زما ټولې ویډیوې درته ګواه دي. په هر انسان باندې مې انشاءالله تعالی پوره جهاد کړی. په هره ویډیو کې مې الحمدلله پوره جهاد کړی او زه فخر کوم په هره ویډیو باندې. زما ډیره زیاته مهرباني. خوشحاله و آباد اوسئ. د لوی الله په امان.